بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مرګری د یو مسلې پوښتنه کړې ده چې د بیع او تقسیط کښتونو باندې یو شی غستل د دې شرعاً څه حکم دی، چې د څه طریقه باندې واخلي چې څه روپۍ به وس در کوم او څه به در کوم او څه به در کوم او څه به در کوم، میاشت کې به دونه در کوم. یو د دې څه حکم دی، او دویمه دا مسله موږ ته وضاحت وکړي چې د نیټې د وجې نه پیسې ډېرول د دې شرعاً څه حکم دی. مثلا یو شی دی هغه نقد په 10 روپۍ او چې دا قرض ورکوي نو په 15 روپۍ ورکوي، د دې مسلې شرعاً څه حکم دی. ان شاء الله سبحانه وتعالى دا مسله ز بیانوم. خود دې نه مخکې زه یو خبره کوم، هغه دا چې دا مسله د علماو منځ کې لږه اختلافي ده، نو دلایل هم چې ماته کم یو دي کې ان شاء الله راجح ښکاره کیږي. د دې دا معنی نه کوي چې ما دا ویل دا په بل خامخا لازم شو، نو دا مسله زه ذکر کوم. په علماو کې شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه او بعضی نور علما هغه وایي چې دا طریقه باندې بیع دا صحیح نه ده، او کدا وشي وای دا سود دی، لکه دا د امام اوزاعی هم دا نقل دی. خو اول خدای یو خبره ذکر کوو، دغه خبرې له بیرست راځو ان شاء الله. نساء باندې بیع د شریعت جایز کړی ده. بخاری کې د عائشه رضی الله عنها حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديدنا. د الله نبی قرض په نساء باندې د يهودینا غنم غستی او خوراک غستی او زغره او صحیح وا، او دې طریقه باندې چې دا پیسې به څه دې کال کې در کوم او څه به دې میاشت کې در کوم، دم شرعاً جایز دی. تقسیط چوتوي، او د دې دلیل هم حدیث د بخاری دی. عائشه رضی الله عنها وی جاءتني بريره، مت بريره راغلی و، فقالت بريري ویل كاتبت اهلي على 9 اواقنا په كل عام اوقيه. زه د خپل اهل مکاتبه کړم او په 9 اوقیو باندې، او ما ته ویل چې هر کال کې به یو اوقیه راکې، یعنی 9 کال کې به تزان فارغه. علما وی دا ګوره بريري ځان مکاتب کړو په نحو باندې او کال کې یو اوقیه و، نو دا دغه تقسیط دی چې یو شی مثلا سړی والی په 9 لک روپۍ 10 لک روپۍ ته جمیش کې به 1 لک روپۍ در کوم، وای دا صحیح دلیل دی د دې چې دغه قسطونو باندې پیسې ورکول دا جایز دي. خو شرط به دی کې دای ګوره، دا مخکې یو درس کې ویلو چې دې په سودونه نه خيږي، زیاتواله به څه نه کیږي. د سینه چې دا کې شوي شارټ شو دا ته به وای چې به برسدونه سود راکې او دونه روپۍ به سکه، دغه به د اسلام خلاف دی. باقي دا دویمه مسله چې دا د نیټې د وجنه پیسې زیاتول د دې څه حکم دی. ائمه 4، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل، د دې ائمه قوله شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه، مفتی شیخ ابن باز، شیخ صالح ابن عثیمین، بلکې سعودي اکثر علما دای په دې باندې فتوا ورکړی ده چې د نیټې د وجنه پیسې د زیاتیږي. نو چې یو شی دی مثلا نقد واغسته چې داغه قیمت 10 روپۍ او ته 15 میاشتې نیټه وکي یا 4 میاشتې په 12 باندې ورکې، نو وای دا صحیح دی. خو شرط به کې دای ګوره چې دا به نه وي ک نقد دی راوړ دونه به یو ک قرض دی راوړ نو دونه به نه، تعین بکې چې یا مې په نقد باندې شو او یا مې په قرض باندې شو. کچیرته تعین دیونه ک او دغه سړي پرې خدا، نو به مسله دا چې دې ته به بیع پی بیعتین ویلې کیږي. د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه وی قالو بیعتین پی بیع
دا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في وعدي کی ذکر کئی ان يقول ابيعك هذا الصوب بنقد ب10 وبنسيئه ب20 نقد په 10 او قرض په 10 باندې ولا يفارقه على احد البيعين او جدات نشه دای ونه ویل چې یا مې په نقد شو یا مې په قرض او به امام ترمذی سی وایي فإن فارقه على احدهما کدی یو باندې جدا ش چې یا مې په شل ش یا مې په لس ش وای فلا باس اذا كانت العقده على احد منهما د امام ترمذی په کتاب البيوع کې په بیعتین په بیعتین دې باب کې ذکر کړی دی او شوکانی سن لوتار کې وای د دې علت د تحریم امداده چې دا تعین کی چې عدم استقرار الثمن په صورت بیع الشیء الواحد بثمنين پیسې نه دي معلوم شوی نو وای دې طریقه باندې بیا صحیح نه دی او که پیسې معلومي شوي نو بیا صحیح کیږي. د احناف کتاب بدایع الصنایع پنځم جز 180 کې وای یزاد الثمن لاجل الاجل د نیټې د وجنه پیسې ډیریږي. د مالکینو کتاب بدایت المجتهد دویم جز 130 کې وای جعل للزمان مقدارا من الثمن د زمانه د وګړو د وجنه پیسې ډیریږي. د شوافیع قول الوجیز کې را نقل کړی دی الخمسه نقدا تساوي 6 نسیئه و نقد 15 د شپږو نسیه سره برابر دي. او د حنابلو قول هغه شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا نهشتم جز 499 کې ذکر کړی دی چې الاجل یاخذ قسطا من الثمن د نیټې د وجنوي پیسې ډیریږي. او مغنی کې امام ابن قدامه شپږم جز 315 کې دا ذکر کړی دی چې یزاد الثمن لاجل الاجل او دلیل دین نیول چې حل الله البيع دا مطلق بیع ده او الا ان تكون تجاره عن تراز. او مفتی عام شیخ ابن باز هغه یو بل دلیل مراوړی دی په د فتاوا الاسلامیه کې دویم جز 301 کې وای نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته حکم کړو امرن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان يجهز جيشا چې د مجاهدینو یو لخر تیار کا نو هغه به څه چل کو پکانه یشتری بالبعیرین پکانه یشتری بعیرا بالبعیرین الى اجل مسمى د به یو خغستا ویل چې پلانې نیټه کې روستا زبل به دوه خان درکما نو ګوره اجل مسمى سره غلې دی د حدیث کې د لفظ سره غلې دی نو یو خې په دوه باندې غسته دی او دی باندې مصری یو دکتور دی رفیق موسی المصری یا یونس المصری کتاب لیکل کتاب التقسیط دغه دکتور دی. او امام شوکانی رحمت الله علیه لوتار کې وی وقت جمعنا رساله په هذه المساله من یو رساله په دې مسله لیکلې ده وسمیناها نوم ولای خیر شفاء الغلل په حکم زیاده الثمن لمجرد الاجل او به وی وحققناها تحقیقا لم نسبق الیه. من په کې د څه وضاحت کړی دی چې هغه ته مخ کې موږ نه څوک ور مخ کې شوی وای نه دي نه لوتار پنځم جز 102 کې دا وی. دلته یو اشکال راځي اشکال دا دی چې حدیث کې خود دوه بیاګانو نه من راغلی ده د یو بیا کې نو دا څنګه چې نقد پدی او نسیه پدی باندې نو د دې خبرې وضاحت د علما دا کوي هغه دا چې موږ به فهم د حدیث کوو خو به فهم سلف د دې امت چې دي چې هغه موږ ته څنګه ویلي دي. امام ترمذی د سلف د دې امت نه دی هغه دا ذکر کوي چې کچیرته په یو بیعت جدا شو او تعین وکړي چې دا مې نقد په دې شو او یا مې قرض شو نو وای دا به بیع په بیعتین نه دی. او به وای چې قال الشافعي امام شافعي رحمت الله علیه چې هغه په سلفو د دې امت کې دی هغه وای و من معنا ما نه النبي صلی الله علیه وسلم بیعتین فی بیع هغه وای ان یقول چې وای ابيعك دار هذه وای دغه حدیث معنی دا چې یو بیع په دوه کې صحیح نه ده دا کور د باندې خرڅوم به قضا په 2 روپو خو علی ان تبيعني غلامک به قضا چې تبه در باندې غلام خرڅه وای بیع په بیعتین دا دی. او بیا وای دلته یو بل تفسیر مشوکانی لوتار کې وای شوه د بیا په بیعتین ایسلفه دینارن چې 1 روپۍ ولا قرض ورکی په قفیز حنتا الی شهر یوم میش پوره فلما حل الاجل نیټراله وطالبه بالحنتا غتو الغنم راکوس نو دوته ویل چې دغه بيحن القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين وسره باندې دوه شوې دا وای دا بیا په بیعتین دي. نو په دې صورت کې کیا سودا وکي او تعین یونکا او هم دغه صفات سي ده
نو حدیث کې دی چې بیا به دا کم پکې اخلي فله او کسهما او الربا یا سود کې راځي یا په دغه طریقې بیا په بیعتین وکړه سماک نه دا روایت نقل دی دا تفسیر منتقا کې ته نقل دی امام احمد ابن حنبل سیمنا امام شافعي رحمت الله علیه و چې کله د سیمن جمله پاتې د تعین ونک چې کنه دونه شو قرض په دونه شو نو وای دا به بیا په بیعتین دی او کتاین وکړو به نه دی خو کده سی ویل چې بس قرض شو په 12 شوي او سبا له د نقد راوړي او لسیتی واغست دم به بیا په بیعتین دی دم منه ده نو دا مسله اختلافي ده علماء په منځ کې شیخ المانی صاحب نور علماء چې د نظام ساتل پکار دي دا خنه ده او جمهور علما د سعودي علما په دې فتوا ائمه اربعه شیخ الاسلام ابن تیمیه امام شافعي رحمت الله علیه دانګ امام شوکانی امام ترمذی دا علما وایي چې دا جایز ده خو موږ دا وایو چې تبرع ک مؤمن به احسان کوي نو که څوک د سید قرض د وجه نه پیسې ډېرې نه کینو دا خډیر غوړواله او اولاد خو که څوک زیاتی کی نو نفس جواز دا مسله لري او د کې به دا پایده راشي چې ډیر امت په دې کې اخته دي نو دا به سودونو نه بچي د حدیث تفسیر به فهم السلف شوه دي د کې څه ممانعت نشته دي هدا وبالله التوفیق او د دې د مانند کې چې داس مې نظر دې ما تحقیق دي تر رسیدلې دي کې د شی عالم دغه تحقیق د دین په سي اخبار رسیدلې او دلایل باندې کوم ته تحریم صحیح ثابت شي نو فنقول به ان شاء الله من خپل خبره باندې نکله کیو او موږ هغه ترجو کوو هذا وبالله التوفيق محترم وي چا نه قرض پیسې واغستي او دا غي بس کې مثلا د 2 لک په سيتي به 3 لک اخلي دا حلال دي او که حرام دي دا د سیدی له شپږ د رسل چې سړی د مور سره زنا وکي صحیح روایت ده کې قرطبي راوړی ده او لدرهم ربا اشد عند الله من 36 زنيه او دا سود دی نبی سلام وی هر قرض چې ځان پسې ګټه راخ کی دا سود دی د نزان وساتي بسم الله الرحمن الرحیم دا مسله چې په کورسۍ کې مونږ کیږي او کنه کیږي دا یو مرګري ته پوس کړه وې زمونږ کلی کې او علاقه کې دیوانه د مرګرو مینس کې صباح شروع ده نو ان شاء الله منګه کوشش کوو هغه خبره وکړو چې هغه د کتاب او سنت سره برابر وي او هغه الله زموږ استاد سره ټول د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي د مونږ کې دا ودرېدل او رکوع سجدا دا د مونږ د ارکانو نه یو رکن دی چې دا چا وسی نو دا په هغه باندې فرض دي چې دا په شرعي طریقه کوي او که څوک دا غینه عاجزي لکه یا بیماری او یا ډیر سید بډای وزره بیماری رسته تفصیل کوم چې په څه طریقه باندې بډاواله یو څومره او څه طریقه باندې مرضی نو چې یا مریضی او یا دسی چې ډیر بډای نو دله پزمکا او په کرسۍ باندې کې ناستل به جایز دي عمران ابن حسین رضی الله عنه وی په ما باندې بواسیرو نو ما د الله د نبی نه تاسو ک صلی الله علیه وسلم نه بخاری کې روایت ده نو ما ته محمد رسول الله علیه السلام ویل چې صلی قائما فولاړ مسکوا فإن لم تستطيع فقاعدا کدا وسنین په ناس کې کوا فإن لم تستطيع فعلى جنب کدا وسنین به په اړه باندې کوا امام ابن قدامه لیکلی دی چې د اهل علم اجماع ده دی باندې المغنی کی وی اول جز 303 لیخ کې چې د یو چا د ودرېدلو وس نه نو دا په ناس باندې منشي کوله المجموع کې امام نووي صاحب هم دا اجماع نقل کړی دا چې یو څوک فرض مونږ کې د ودرېدلو نه عاجز شو دا په ناس ته مونږ کې یو اعاده په وی به نشته ده او امام شوکانی رحمت الله علیه نے لوتا دریم جز کې دغه حدیث باره کې وی دا دلالت په دې کوي چې يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام چې د یو چا د عذر چې ودرېدو وسی نه نو ايصلي قاعده چې پناستي وکي مونږ او که پناستي نه نو پاړخ باندې به شي کوله دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعه الفتاوا تم جز کې وی وقد اتفق المسلمون و په مسلمانانو اتفاق ده على ان المصلي اذا جزاء عن بعض واجباتها چکله مسکون کې د بعض واجب ارکان د منعجز شي لکه قیام قرات رکوع سجدا عورت پټول مخګر سول قبله ته وغيرها ذالک
وای سقط عنه ما عجز د کوم نه چې دا عجز دی نو هغه ته ساقط کیږي نو دې باندې اوس تفسیر را دی خو دلته یوه قاعده دا یاده کوي هغه دا دی چې دا په هر یو ځای باندې خپل خپل رکن دی کله سړی داسې چې ودرېدی نه شي خو سجده په ځمکه شي کولی نو که ده به یې کرسۍ کې لمونځ وکړي نو بیا یې لمونځ صحیح نه دی کله سړی داسې چې سجده نه شي کولی خو مثلا رکوع شي کولی صحیح قیام شي کولی صحیح نو دله بیا جایز نه دي چې دا ورته بیا دغه شي د یو رکن د وجې نه بل رکن پرېږدي دې وجې نه امام ابن قدامه وایي مغني کې ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع او السجود چې یو سړی په قیام قادری ودرېدلو باندې رکوع سجده نشي کولی نو لم يسقط عنه القيام قیام دنه ساقط نه دی په ولاړې به مونځ کوي او کله چې رکوع سجدې ته راځي نو بیا به اشاره کوي ابن باز رحمت الله علیه دا خبره لیکلې ده چې یو سړی دی چې هغه په ناسته په ځمکه مونځ کوي یا په کرسۍ باندې کوي او داسې حالت کې دی چې دا بالکل ودرېدی هم نه شي نه د رکوع وخت کې او نه د قیام وخت کې او نه په ځمکه باندې هم سجده شي کولی نو دا وایي بیا شي کولی سجده به لږه لاندې کوي او رکوع به لږه اوچته کوي اوس یو سړی دی چې دا د دې نه عاجز شه مثلا چې نه ودرېدی شي مثلا الله مکې خپې ماته ده او د دې خپې د وجې نه دا دغه ته هم نشي تللی دا رکوع ته هم نشي ودرېدلی سجدې ته هم دا نشي کته کېدلی قیام هم نشي کولی نو اهل علم وایي چې دې له بلکل کرسۍ باندې مونځ جایز دی ځکه فاتقوا الله ما استطعتم او دا حدیث دی چې نبی علیه السلام وایي د بخاري او مسلم روایت دی چې اذا امرتکم بامر فاتوا منها ما استطعتم چې څه ته یو حکم وکړم نو چې څومره مو وسي نو په هغې باندې راتګ کوئ د دې مسئلې ښه تفصیل د تحفة المحتاج هم کړی دی او الموسوعة الفقهیه هم کړی دی مغنی هم کړی دی د ټولو علماو کړی دی او خلاصه د دې بحث دا شوه که یو سړی داسې چې هغه سجده شي کولی او ودرېدلی نه شي نو دا به کرسۍ کې نه کښېني په ځمکه باندې به دغه کوي دا او که یو سړی داسې چې هغه سجده نه شي کولی خو ودرېدلی شي نو دا به ودرېږي رکوع به هم کوي او دغه به کوي دا بیا چې سجدې له راځي نو هغه به بیا په اشاره باندې کوي بس حاصل دا شو چې کرسۍ کې به هغه څوک مونځ کوي چې هغه د دغه نه عاجز وي د قیام نه عاجز وي او د رکوع نه عاجز وي او د سجدې نه عاجز وي البته داسې هم ده چې یو سړی ودرېدی نه شي بس کرسۍ کې دې کښېني د بعضې خلکو د مخې ته دا څه شی ایښی یو لرګی په هغې سجده کوي دا طریقه دا صحیح نه ده نو عند ضرورت شدیده چې بالکل سخت ضرورت او بالکل د ټولو ارکان نه عاجز نن سبا اکثر دا بعضې خلک داسې کوي چې هغه څه معمولي مشکل ورته جوړ شي او بس کرسۍ سب کې ایښي نو په هغې کې بیا دا داسې کوي چې که دی ودرېدلی شي نو هم ودرېږي نه که رکوع شي کولی نو هم نه کوي که سجده شي کولی نو هم نه کوي بس ولې ما ته څه معمولي مشکل دی شریعت دا حکم ذکر کړی دی چې دا مختلف ارکان دي نو کله چې د یو نه عاجز وي او بل د شه کولی نو ټول به نه پرېږدي دا انشاءالله د انصاف والا خبره ده دې باب کې دا ورور محترم د یو مسئلې تپوس کوي هغه دا ده چې په سب کې کرسۍ ښودله او په دې باندې مونځ کول او آیا دې څه خو سب پرانیږي نه اصل کې دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین وی فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویریږئ چې څونه م وسي او د ابو داود حدیث کې دی چې نبی علیہ السلام وی واذا امرتکم بشیء فاتوا منها ما استطعتم چې زه ته د یو څیز حکم وکم نو چې څونه م وسي نو په هغې راتګ وکئ دا مسله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړې ده مجموعة الفتاوی کې او امام ابن منذر هم ذکر کړې ده چې په دې اجماع ده د علماو چې د انسان په ولاړه وس کېږي نو په ناسته به مونځ نه کوي چې نه کېږي به یې شي کولی فرضي مونځ او په اړخ باندې هم شي کولی خو چې کله انسان د دې نه عاجز شي ولاړه باندې نو په ناستې هم به شي او بیا په اړخ باندې هم شي او بیا په کرسۍ کې مونځ شیخ ابن باز رحمت الله علیه وایي که په ځمکه کښېني او که کرسۍ کې کښېني وایي دې کې څه حرج نشته دی
البته دومره خبره ده چې دا ودرېږي په سب کې، نو دا به په داسې طریقه کرسۍ ږدي چې وروسته صفونو ته نقصان او ضرر نه وي، او د دې کرسۍ سره به ګاونډي چې ودرېږي نو متصل به ودرېږي، نو چې د دغه سره اتصال راشي نو دا داسې دی لکه د لمونځ کوونکي سره چې ودرېدلی دی برابر شوی دی. دا ورور محترم وایي د سجدو په منځ کې رفع الیدین کول وایي دا څه حکم لري؟ دې کې دوه قسمه روایت دي. بعضې روایت داسې دي چې په هغې کې رفع الیدین شوي دي، او بعضې روایت لکه بخاري کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې رفع الیدین نه دي شوي. دا د ذخیرة العقبه د نسائی شرح کې اتیوبي صاحب ډېر تفصیلي دا مسله ذکر کړې ده، خو لنډه خلاصې ته دا راایستلې ده چې څوک روایت د عبدالله ابن عمر له ترجیح ورکوي، او غوره دا ده چې ډېر سخت خلاف یې منع هم نه ده پکار، عام یې مه کوه، کله کله یې شی کولی انشاءالله، او که چا کول نو ته په هغې باندې لعن طعن مه ویوه. دا ورور محترم وایي که یو جامې داسې چې په هغې کې تصویري یا د حیواناتو یا د انسانانو دې کې مونځ کول وای څنګه دي؟ دې کې مونځ کول حرام دي. رسول الله علیه وسلم د تصویر باره کې ویلي چې الله تدع قبرا مشرفا الا سویته ولا صوره الا تمسته، او بل نبی صلی الله علیه وسلم په مصورینو باندې لعنت کړی دی. بل د عائشې رضی کور کې پرده و په هغې باندې تصویر و، نو محمد رسول الله علیه وسلم ته حکم وکړه چې دا لرې کا، نو دغه کې مونږ نه کېږي. دویم دا ورور وایي چې سورت النجم کې حدیث کې دي چې مشرکانو انسانانو پیرانو دې ټولو سجده وکړه، نو عبدالله ابن عباس څنګه پیران ولیده چې سجده یې وکړه؟ نو د دې دا خبرې چې عبدالله ابن عباس کوي نو دا د نبی علیہ السلام نه نقل کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وویلې او داسې کار یې وکړه، او دا د وحي سره تعلق ساتي. دا ورور محترم وایي ما د فورس ایچ په باره کې تپوس کړی و، چا جواب نه دی راکړی. ورور دې ما ته پوره حقیقت نه دی معلوم، چې کله پوره حقیقت معلوم شي بیا به انشاءالله د دې جواب وکړو، او پوره حقیقت ما ته نه دی معلوم، او د قرآن آیات دی ولا تقف ما لیس لک به علم، چې یو شي ته پوره معلومات نه وي نو د هغې باره کې به فتوا نه ورکوې. دا ورور محترم وایي زمونږ عزیزان دي، رشته داران هم دي، او زمونږ ورېرې پسې راځي چې موږ څه خپلولي وکوي، خو چونکې هغه بریلین دي نو موږ د هغو سره رشته وکړو که نه موږ علیحدي سیو. د موحد او د مشرک دغه نه کېږي نکاح، او قرآن کې دا قانون دی، رب العالمین موږ ته سورت بقره کې ویلی چې مشرک سړي له به دغه نه ورکوئ، خور لور په نکاح نه ورکوئ، نه به مشرکه ښځه کوئ، ځکه دا سړی جهنم ته رابلي. نو تا چې دا ورېره دې ورکړه یا لور دې وله ورکړه نو دا تا په شرک باندې باعثه کړه، او د هغو سره په دغې عقیده باندې که، او که توبه وباسي د دې نه نو بالکل صحیح ده، بیا ورسره رشته وکړئ. نور چې توبې نه ایستلي دې نه نو دوی سره رشتې مه کوئ. دا ورور محترم وایي یو پلار او مور چې کله حج او عمرې ته لاړ شي او د دوی څه پیغلې لورګانې، اول ته د هغې دوره شهریه کومه بیماري د حیض چې د هغه شروع شي، نو دا جینۍ خو هوټل کې هم نشي پرېښودلی، نو دا به څه چل کوي؟ شیخ ابن باز رحمت الله تعالی علیه دا مسله لیکلې ده، هغه دا ده چې ابو داود او بخاری کې حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې جنب لا حایزه لدا حلال ندي چې دا مسجد ته ننوځي. نو د دې طریقه دا ده چې چونکې دی له جمعات ته ننوتل صحیح نه دي، نو یو طریقه خو دا ده چې یو د پلار او د مور نه دی صفاتې شي دلته، او دا بل دی راشي عبادت دی وکړي، بیا دی هغه بل وکړي. که دغه طریقه هم نه بودی زی دنه مسجد حرام ته دی نه داخلي او بار ځایونه دی هغې کې دی کینی، انشاءالله څه ممانعت به دی کې نه وي، او د دې دننه جومات ته ننوتل دا صحیح نه دي. دا ورور محترم وایي چې 3 ورونه دي او یو خور ده، او دی چې کله د پټیج حاصلات راشي نو به خپل منځ کې تقسیموي. دی کې یو ورور مړ شو نو دا به د ورورونو نه ایسالي که نه، د خبره باندې ځان پوه کول غواړي. دا حصه د ورېرونو نه ده، دا د دې خور حصه ده. اصل کې چې دی 3 ورونه دي نو دا به 6 خویندې حساب شي، او یو خور ده، نو وشو نو مال به 2 حصې شي، نو د دې خور خپله 2 حصه ده. خور به خپله علي، ورېرونه به د خپل پلار علي، او نور به د بل علي.
دا خو داسې نه ده کنې چې دا خور سوالي ده او دی نه سوالي اخلي، بلکې دا د هرې خور خپله حصه ده. نو چې خپله حصې شوه نو دې کې د ورېرونو او د نورو څه مسله رانله، دا به خپله حصه علي د مجموعې نه. ټول مال به وډېري شي، دوه به ورونه والي او یو به پکې خور والي. دا ورور محترم ووایي چې چا یو نظر ومنه چې زه به دا ګډه حلالومه د الله په نوم باندې، که دا کار مې وشو نو آیا د دې په عوض کې به پیسې د دې ګډ شي ورکولی او که نه؟ اول خو دا دی چې دا نظرونه ډېر مه کوئ، ځکه حدیث کې راځي چې دا د بخیل د مال نه ایستلی کېږي. دا الله ته شرط لګول دي، الله که داسې دراله وکړه داسې به الله وکړمه. بیا که د طاعت نظر و دې باندې به پورووالی کوې او که د ګناه نظر و نو دې باندې به پورووالی نه کوې. اوس دا دی چې د دې په عوض کې ته قیمت ورکې د دې ګډه، نو اهل علم لیکي چې دا به نه ورکې، دا صحیح نه دی. ځکه ابن ماجه کې حدیث دی چې من نظر نظرا، چا چې یو نظر ومنه او فاطاق ان یفي به، وسې دی چې په دې پورووالی وکړي نو فلیفي، پورووالی دې پې وکړي او همغه شی به دغه کوي. نو چې ګډ دې منلی د دې په عوض کې به ته قیمت نه ورکې، ګډ به ورکې. البته یو شی منلی دی او هغه بیا نه پیدا کېږي، بیخي ورک دی، نو بیا اهل علم وایي عند الضرورت شدیده به قیمت شی ورکولی، نور قیمت به نه ورکې او اصل څیز به ورکې چې کوم دې منلی دی، او دې نه به خپله هم خوراک نه کړې، دا به غریبانان خوري. بیا دا ورور محترم وایي زمونږ د علاقو کې وایي داسې دی څوک چاله لور ورکړي بیا د هغه واده وي، نو دا د جینۍ پلار ځي او د هغه نه سړي نه وریجې او غوړي او د لرګو پیسې او هر څه ترې واخلي او خپل کور کې دلته پرې ډوډۍ ورکړي. وایي دا شی شرعاً څه حیثیت لري؟ اصل دا دی چې نن سبا زمونږ او ستاسې زمانه کې د سنتو جنازې وتلي دي او بدعت او رسمونه او رواجونه زمونږ کورونو ته دننه وتلي دي. دې طریقې باندې چې دا جینۍ ودیږي او دلته پلار ډوډۍ ورکوي او دا ډوډۍ ورکوي او دا نکریزي دي او دا میندي ده او دا بل او دا بل او دا بل، دا ټول د شریعت خلاف عملونه دي. شریعت کې دا دی چې ناوې راوله او چې خاوند کور ته راله بعد الزفاف او یا بعد العقد، ته خاوند بیا سباله د ولیمې ډوډۍ وله ورکړي. و زمانه خو اکثر د جینۍ په کور باندې د ولیمې ډوډۍ ورکړي او دا نومونه ورته لیکلي دا د فلاني او دا د فلاني. دې طریقه باندې شرعاً دا حرام ده، دا معامله دا صحیح نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو د الله د سختو دشمنانو نه هغه سړی دی چې باع حرا، چې اصیل یې خرڅ کړه او د هغې پیسې یې وخوړلې، هغې کې دا د خویندو او د نونو د سر دا پیسې اخیستل او دا طریقې کول دا خلاف د شریعت دی. بس د نبی صلی الله علیه وسلم ښځې واده شوي دي، نوڼې واده شوي دي او د هغه زندګي زمونږ او ستاسې لپاره یو اسوه حسنه ده. موږ به هغې کې وګورو چې وم که ته دا کار پکې نه و نو موږ او تاسې به هم نه کوو. دا ورور وایي چې یو سړي باندې قرض وي او سړی تنګوي او دا لاړ شي او د 400 روپو شی په 8000 باندې واخلي او بیرته دې سړي باندې خرڅ کړي او په نغدو باندې په کمو پیسو. وایي د دې شرعاً څه حکم دی؟ دا د چا نه چې اخیستی دی په ده باندې خرڅول دې ته بیع العینه وایي. او بیع بالعینه حدیث د عایشې رضی الله عنها کې دی او د زید ابن ارقم چې کومه واقعه ده الله دې راضي شي ته چې دې باندې حج او جهاد او منځونه او عبادتونه ټول بربادیږي. او باقي دې طریقه باندې چې یو سړی مضطر دی محتاج دی او ته د هغې نه داسې ظلم وسکې 4000 په 8000 ورکې، دا هم د مروت او د مسلمانۍ خلاف دی. البته داسې ده یو چا نه یو سړي یو شی واغسته یا ګران یا ارزان او په بل یې خرڅوي یا ګران یا ارزان، نو دی مالک دی، دا اختیار لري. خو د بیع المضطر نه ځان بچ کول پکار دی او د بیع العیني نه ځان بچ کول پکار دی. او دغه شی نه دا تا کوم نوم ولایت کانډر پلی ده که څه شی دی، دې کې خو اکثر سودونه دي او په دې سودي معاملو کې خلک اخته دي. نو بالکل دې نظام وساتئ او د دې د وجې نه ډېرې دښمنیانې هم خلکو له رالې او ډېر ځوانان هم د مین نه لاړ د دې معاملو د وجې نه، ځکه دا سودونه کوي او دا پسې وخت په وخت ډېرېږي بیا اخر کې یا ځان ولي او یا ایسته بل ولي. دا یو بل ورور وایي په دې فیسبوک کې دا بعضې جنکۍ دي وایي او تلاوتونه کوي، وایي دې ته کتل څنګه دي؟
اصل خبره دار وروره کله چې انسان د خپل دین نه ناخبره شي نو حدیث کې راځي وای رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډیر سړی قرآن لولي او قرآن په هغې باندې لعنت وایي دا یو فقه کې یو مسله ده چې د زنانه اواز عورت دی که نه نو قول راجح د علماو دا دی چې عورت نه دی من وراء الحجاب چا څه خبره شي کولی خو هم داسې جویلې خبره نه کوي خو دا معنی چې ته تصویر ته ودرېږي او فیسبوک کې خپل تصویر ورکړي او سر او خوله تاوې راتاوې او تلاوت هم داسې څه د ډمچورۍ په شکل باندې کوي نو دا به اتفاق المسلمین دا حرام دی دا به کار به نه کوي ځکه دا ته تلاوت کې خدا شکل ښکاره کول پردو سړو ته او به محضر عام کې داسې راوتل نو هغه مسلمانانې خویندې چې هغه دا کار کوي باید چې دا ونه کړي دا شرعاً دی له صحیح نه دی یو زنانه د محجبه د حجاب کې پټه د بیخي هغه یو دینی خبره کوي دغه جدا حیثیت دی خدا چې مخ ښکاري او لګي او د تلاوتونه کوي او د لکان وته ګوري نو دا کار نه دی پکار دا ورور محترم وای په یو مولوی صاحب وای درس کوو او په بیان کې ویلې چې قرآن او حدیث دا کامل دین نه دی ځکه وی حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ویلي ته د بډایګانو ښځو په دین پسې روان شئ اصل خبره دا ده چې د چا چې زړه خرابي او د الله او د رسول مینه د هغه زړه کې نه نو هغه ته د الله او د رسول دا خبره ډېره کمه ښکاره کېږي دا بېدینه خلک دي دی به کله وایي یاره دین پورن دی ځکه قرآن او حدیث کې مونږ نشته دی هلکه څنګه قرآن او حدیث دی چې الله وایي اقیموا الصلاة او پیغمبر وایي چې صلو کما رأیتموني او دی وایي چې مونځ پکې نشته دی کله به وایي قرآن او حدیث کې جنازه نشته دی کله وایي کلمه پکې نشته دی د دې خبرو مقصد صرف دا دی چې مخلوق گمراه کی او د مخلوق ته دا خبره ثابته کی چې الله ویلي چې ما دین پوره کړی دی او دا خبره کمزورې ده مولا علی قاری صاحب لیکلی دي چې دین په قرآن او حدیث باندې پوره دی موږ د دې نه ما سوا بل هیڅ شي ته حاجت نه لرو په قرآن او حدیث نه ما سوا او دا روایت چې دا وایي چې تاسې باندې علیکم بدین العجائز د بډایګانو دین پسې روان شئ دا ابن القسرانی دا روایت راوړی دی او دا سغانیم راوړی دی خو دواړو ویلي چې دا موضوع د ځان نه چا دروغ جوړ کړي دي دا حدیث نه دی کشف الخفا کې عجلونی صاحب وایي چې دا روایت اصل نه لري د ځان نه کم دروغجنو دروغ جوړ کړي دي موضوعات کبرا کې مولا علی قاری لیکلي دي چې دې روایت هیڅ حقیقت نشته چې علیکم بدین العجائز او دا بعضی اهل بدع وایي د ځان نه جوړ کړی دی دین قرآن او حدیث دی دین بوډا بوډۍ نه دی د بوډا بوډۍ په خپل ځای احترام دی خو دین هغه دی چې الله او رسول ویلي یا ایها الرجل المرید نجاته ای انسان چې کامیابی غواړي اسمع مقالة ناسهم معوانی وای زما خیر خواهی قبول که زه دې وای امدادي ما کن فی امورک کلها متمسکا په ټولو کارونو کې منګولې ولګوه بالوحی لا بزخارف الحزیان په قرآن او حدیث باندې نه د بډایګانو خبرو پسې ابن قیم د قصیده کې ویلي دي نو دا چې کوم مولا ویلي د زړه خراب دی زړه چې چا خرابي د هغې نه دا ګیلې مه کوئ دین قرآن او حدیث دی او رسول الله علیه السلام ویلي دي ما دوه څیزونه تاسې کې پرېښي دي که په دې منګولې ولګولې چرې به ګمراه نه شئ یو د الله کتاب او دویم د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام حدیث بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ورور محترم وی د بعضې خلکو د سعادت دی کله چې سلام وګرځئ نو د هغې نه وروسته په سر باندې لاس کې دي آیا دا عمل جایز دی او که دا عمل ناجایز دی اصل دا دی چې زمونږ او ستاسې د دین دا په اتباع د رسول الله باندې دی او په اتباع د وحی باندې دی او د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه دا ندي ثابته
چې هغه د مانځه نه وروسته په سر باندې لاس ایښی دا داسې صوفیانو یو عمل دی او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې یو حدیث راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زموږ دین کې داسې یو کار راویسته چې هغه موږ نه دی کړی نو دا به مردودي دیو جنا شیخ ابن باز رحمت الله علیه وی دا من البدع المحدثه دا دغه بدعات نه دي چې هغه نوې بدعات دي چې د دې بالکل شریعت کې اصل نشته دی عز ابن عبدالسلام قشیری او نور علما هم دې ته بدعت ویلي دي او امام شاطبی سے په الاعتصام کې لیکلي دي چې د ځان نه داسې یو کیفیت او هیئت جوړول چې هغه رسول الله نه دی ویلي او شریعت کې نشته نو دا بدعت دی ولې که دا کار خیر وی صحابه به کړی وی هغې نه د دین یو خصلت هم نه دی پاتې شوی مګر هغې ته ورمخکې شوي دي لکه حافظ ابن کثیر په تفسیر د سورت احقاف کې لیکلي دي ملګری وایي یو سړی د خوبه راپاڅېږي او څه مونځونه هم کړي پې او بیا پته ورته ولګي چې ما باندې احتلام شوی او ما په هغه حالت د جنابت کې دا مونځ کړی نو د دې څه حکم دی شیخ ابن باز رحمت الله علیه د خپله فتاوه کې دا مسله لیکلې ده او ذیلعیم نصب الرایه کې دا راغستې ده او نور علما هم هغه دا دی چې دته یقین ولګي چې دا علامه د منی ده یعنی د باندې احتلام شوی دی نو کوم منځونه چې هغه د باندې دي دغه اخیرنی خوب نه دی خو چې دا وده شوی دی نو د هغې قضایي به راوګرځوي البته که دا چېرته امامتي خلکو له کړي نو خپل منځ به راوګرځوي او په مقتدیانو ته به دا اعلان نه کوي چې لکه داسې چل شوی دی ځکه د هغو خپل مونځ دی او د خپل مونځ دی او دا د عمر رضی الله عنه نه نقل دی او د نورو صحابو نه چې هغوی څه داسې واقعه شوې وه او بیا اعلان یې نه و کړی خپل مونځونو اعاده یې کړې وه بل ورور یو تپوس کوي وایي که یو سړي یو کونډې ښځې سره نکاح وکړه او د هغې څخه د بل خاوند نه یو زوی راغلی و یعنې ربیبه چې ورته وایي او ربیب چې ورته وایي او بیا یې هغې له ښځه وکړه او بیا هغه ښځه وفات شوه ایا دا سړی د هغې د ښځې سره نکاح شي کولی او که نه شي کولی دا مسله د فتاوا لجنة دائمه د سعودي دا مسله لیکلې ده د هیئت کبار العلماء چې کوم دغه ده هغې کې لیکلي دا بالکل شي کولی ځکه دغه هلک هم پردی دی او دا د ده هېڅ نه دی اگر که وایي مور یې مو په نکاح کې موجوده وي خو د ده ښځه د ده د محارمو نه ده نو بالکل جمع شي کولی دې دواړو دا ورور زمونږ ورور دی وایي د سحر مونځ کې ناراسته دی وایي چې وظیفه راته وښیه وایي چې دا وکړي مونځ کې تکړه شي وظیفه دا ده وروره دا دمونو شی نه دی تا ته زه دا م وښیم او دا کړه وظیفه یې دا ده چې سر ته یې ودرېږه سار او راپاڅوه که نه راپاڅېده اوبه پرې واچوه او که هېڅ یې هم نه کو کور نه ترې جدا شه او که د کور نه یې وشاړه ځکه دا بېلمازه دی یو سړی داسې بېلمازه دی هغه مونځ نه کوي نو شرعي خبره دا ده چې څوک مونځ نه کوي قصدن په دې باندې ایمان نه وځي نو چې د ایمان نه پرې وځي او دا کبیره ګناه کوي د بعضې علماو په نیز باندې نو دې سړي سره بالکل تعلق او دا مه ساته بس دله دعوت ورکړه او ته وایې چې په دې دا مونځ چې ته قصدن پرېږدې ګوره منافق کېږي پرې د ایمان نه پرې وځې او که چېرته داسې اجازه وی او دم که نه نو والله موږ به د ټولو کلي د خلکو باندې ویلی سار جمیله راشي خو دا محنت غواړي نو بس د باندې لږ محنت او خواري وکړه دا ملګری وایي چې د ماخوستن مونځ نه قضا شه بل ماسخوتن څه به یې کې او که سار څه به یې کې که څه وخت به یې کې د محمد رسول الله علیه السلام فتوا ده چې څوک د مونځ نه اوده پاتې شه او یا ترې هېر شه من نام عن صلاتین او نسیها نو بس فلیصلیها اذا ذکرها چې کوم وخت کې ورته یاد شه نو په هغه وخت کې به یې وکړي که سار ورته یاد شه سار به یې وکړي که غرمه ورته یاد شه غرمه به یې وکړي ولو که وقت مکروهه دی هم دا سببي مونځ دی دا پکې کېږي دا ورور محترم وایي چې د جمعې مونځونه او د اختر مونځونه ایا دې کې به د زنانو علاحده ځای او که به نه وي ولې به نه وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت احتیاط به دې کې کوو صحابیاتو ته به تر دې پورې ویلې تاسې به هغې پورې سرونه نه اوچتوئ چې سړي سګیدې نه نه اوچت شوي نو دا به بالکل جدا جدا ځایونه به وي ستر پرده به وي او مونځ به کوي سړي به هم کوي زنانه به هم کوي ځکه جمعه لکه څنګه چې په سړي لازم ده نو په زنانه هم ده چې کوم ځای کې د عبادت ځای او دا جوړول غواړي د جوماتونو کې ځکه د مسلمانانو دا ښځې
دا د دنیا په کارونو کې د خلکو مصروفي کړي دي، خو د دین لار ورته نه ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، د ام عطیه روایت دی چې نبی علیہ السلام وایي دا ښځې د عیدګاهونو ته او د خیر ځایونو ته حاضرېږي او دعاګانې دې کوي، او تر دې چې حایزه زنانه دا دې هم حاضرېږي، خو بیا به یې ګوټ ته ودرېږي او د مونځ ځای نه به اخوي او د مؤمنانو دعاګانو کې او دې کې به حاضر وي. دا یو ورور محترم یو تپوس کوي او دا مخکې مې یو ملګري کړی و، اکثر موږ یو پتو ورکو، یو چا بیا خبره اورېدلې نه وي نو هغه باندې هغسې ناشنا غوندې ولګي. هغه دا دی چې یو سړی راغی د ماښام مونځ یې نه دی کړی او یعنې جمع بین الصلاتین کوي او د ماسخوتن جمع ولاړه ده، دا به څه چل کوي. دا مسله د شیخ صالح هم ذکر کړې ده، ابن باز هم ذکر کړل ده او نور علما هم ذکر کړی ده. هغه دا دی چې دا به د امام سره ودرېږي او کله چې امام څلورم رکعت ته پاڅېده نو دا به په تحیاتو دقسې کښېني، پاڅېږي به نه، دې وخت کې دا متابعت به نه کوي او انتظار به وکړي او په اخره قاعده کې امام سلام وګرځو دا به سلام وګرځوي. یوه طریقې دا ده او دویمه طریقې دا ده چې ځان له د ماښام مونځول وکړي جمع باندې او د هغې نه بعد د بیا خپله جمع وکړي د ماسخوتن مونځه، خو داسې نه شي کولی چې هلته د ماسخوتن جمع ولاړه ده او ستنو منځ کې دا لګیا دی او ټکی خیږي او خپل مونځ کوي. دا ورور محترم وایي چې خواته دې شیعګانې او یا کافري او غریبانان دي، ته اوس مرسته شی کولی او که نه شي کولی بنیت دعوه چې ته وایې زه له دعوت ورکم او احسان ورسره وکړم، کیدای شي دا ایمان راوړي او صحیح دینداره شي، بلکل یې شی کولی. هغه ښځه چې راغلې وه سارا نوم یې و، کوم له چې حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه خط ورکړی و نو هغو له صحابو مرسته کړې وه او مال یې ورله راجمع کړی و. د الله نبي ته ویلي ایمان پسې راغلی، وایي نه، وایي بچي مړه شو او خوراک څه نشته دی. بیا نبي علیه السلام ویلي ای د عبدالمطلب نسله او داسې د خپل قریش یاد کړه، دې له څه راجمع کوي. بلکل شی احسان ورسه شی کولی خو نیت به پکې د دعوت کې. دا ورور محترم وایي الله دې له خیر ورکړي، وایي یو مولوي صاحب ویلي چې کوم سړی په مړي پسې خیرات ونه کړي سمدستي او دیګونه پسې پاخه نه کړي او بل څه نو وایي داسې ځان خلاصوي. سنت طریقه دا ده ځان پوه کوي چې د مړي کور کې به 3 ورځو پورې خوراک نه کېږي، یعنې فخیږي به نه بلکې ګاونډیان به د مړي په کور باندې خوري او ډوډۍ به راخلي او په ګاونډیانو باندې به ګاونډیان به ډوډۍ راوړي او د مړي کور والا له به یې ورکوي. حدیث دا دی چې د جعفر رضی الله تعالی عنه کله وفات شو نو محمد رسول الله علیه وسلم ویلي اصنعوا لآل جعفر طعاما، تاسې د جعفر اهل له ډوډۍ ویسئ فانهم قد اتاهم ما یشغلهم، په هغې داسې غم راغلی دی چې دا یې د اخلي پخلي نه مصروف کړي دي. ورسره دا ده چې شامي لیکلي دي د امام ابو حنیفه صاحب د مذهب کتاب دی چې 3 ورځو پورې به د مړي د کور نه ډوډۍ نه خوري، ځکه دا په خوشحالۍ کې خلک ډوډۍ خوري، دا په غمونو کې نه خوري. نو بعضې خلک وایي لکه وایي د مړی وایي په توده کې ووایي چې په ځان پوهېږي او تاسې ښه کار وله کړی، دا ظالماني. الله قرآن کې وایي څوک چې د یتیمانانو مال خوري په ظلم باندې الله به جهنم کې وسیځي. نو دا یو اتفاقی خبره ده او دې کې به د هغه علماو خبره منلی کېږي چې هغه د الله نه یریږي او د رسول الله علیه وسلم د حدیثو قدر وسئ او خیرات خورو مولیانو باندې د هغو نه به دې مسلو تپوس نه کې، ځکه هغه خو چې مالداره مړی وشي وایي هر سړی خپې وغځوي چې مړی زه مړی یم، وایي مړی دسي او دا سخت خواره چې دي چې مالداره سړی مړ شي که نه دی وایي یو بل ته ټلیفونونه کوي، وایي جاز لیدلی دی، چې غریب مړ شي وایي 2 مچان جنګېدلي دي. الحمدلله دا موږ ویو چې د مړو باندې د مړي کور باندې تاسې وخورئ، تاسې ترې مه خورئ او دا ډېره تفصیلي مسله ده خو خلاصې دا ده. دا ورور محترم وایي یو مؤسسه ده هغه د بیمارانو علاج کوي افغانستان کې او دلته یو سړی دی پاکستان کې هغه ته رالیږي او ته وایي چې بس خرچه چې کېده نو موږ ته ویوه به موږ درلیږو، نو هغه داسې وکړي د مریض څه جوړ توړ وکړي او هغو ته ولیکي چې ما مثلا هوټل کې 2000 روپۍ شپه کمره نیولې وه او ساده مریض خپل کور ته راولي، زر دا ولي او زر هغې له ورکړي، وایي د دې څه حکم دی؟ دا خیانت دی، غداري ده. او که هغه مؤسسې والا یې داسې خبر کړي پې
چې موږ داسې چل کوو هغه ته اجازه وکړه نو بیا صحیح ده. نور دا به نه کوي، غدر او خیانت به نه کوي. چې هغوی دونه اخلاص کوي نو ته اخلاص وکړه، یو څه فی سبیل الله ځای ورکړه، یو ته ووایه دا مریضان به زه خپل کور کې ساتم خو زه به ترې کری اخلم. او که ته وایې نوم پې د هوټل کې دی چې دا مې په هوټل کې دغه کړي دي او دې راولې کور ته، نو شرعاً عند الله دې باندې ته ګناهګار یې. دا ورور وایي چې یو ځای کې وایي جینکو مدرسه ده او ختم وکړي او باجي ترې څه غواړي هم نه، لیکن دا یې په خپله طبع باندې وله ورکړي. دا جایز دی او که ناجایز دی؟ فقه حنفي کې خو دي چې اجرت علی الطاعات به نه اخلی، او بیا تر دې پورې لیکلي دي په شامي کې چې که شی عرف کې مشهوري، یعنی مقصد دا دی که دا باجي له دی جامې وینسي او هغه ترې خفه کېږي بیا په دې باندې، والمعروف کالمشروط دا به هم بیا نه هلې. خو انشاءالله قول راجح د علماو دا دی چې شي اخیستی دی کې به هېڅ قسم لا څه ممانعت نه وي، ځکه فتوا په دې باندې دا ده چې جواز الاجر علی کتاب الله ان حق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، او قرآن کې چې دي ولا تشترو بآیاتي معنی بتبدیل آیاتي، او داسې استاد سره هغې ته نه غواړي او دی ولې وړي، بلکل یې شي وړی استاد له شی ورکولی چې هغې د نه غواړي نه. دا ملګری وایي زه عمان کې امامتي کوم او کله یو سړی راشي د عبازیو نه چې دا یو ډله ده او مخکې شي نو آیا مونځ پسې کېږي که نه؟ اصل دا دی چې عبازیه خوارج دي او بیا هغه خلک دي چې دوی د اهل سنت والجماعت سره په ډیرو مسلو کې چې هغه صریحي د کتاب او سنت نه د دوی عقیدې په دې کې خلاف دي، نو ښه دا ده چې دې خلکو پسې مونځ ونه کړی شي. دا ورور محترم وایي چې انسان ته غسل د جنابت عارض شوي او دا ولامبي، آیا دا د جمعې د غسلو نه کار کوي او که نه کوي؟ بلکل کوي. مغني کې هم لیکلي دي او نور علما هم لیکلي دي، فقه سنه کې هم لیکلي دي چې بس نیت دې د جمعې پکې وکړي او د ازالې د غسل د جنابت دې هم وکړي، دواړه کار کوي. ورور محترم وایي آثار الآباء تظهر فی الابناء، د پلارانو نښې دا په بچو کې ظاهریږي. دا حدیث دی که مقوله ده؟ داسې یو مقوله ده. ښه دا ورور محترم وایي په رسول الله علیه السلام باندې د جنازې مونځ څنګه شوی و. دا ډیره اوږده موضوع ده خو زه ترې لنډ لنډ یو دوه کلمات تاته وایم. په مسند احمد کې یو روایت دی او په مصنف د عبدالرزاق کې هم دی او د ابن ابي شیبه کې هم دی، دې باندې باب ذکر کړی دی چې په رسول الله علیه وسلم جنازه دا یوازې شوې ده. هغه دا چې یو کس پې جنازه کړې ده، یعنې په جمع اجتماعي جنازه پې نه ده شوې، یا وصیت کړی یا نور وجوهات دي چې 12 وجوهات اهل علم ذکر کوي. او اولنۍ جنازه پې عباس رضی الله عنه کړې ده، بیا مهاجرین به راتلل او هغو به جنازه کول، بیا انصارو او بیا به اهل القرا راتلل. او بعضې خلک وایي چې اولنۍ جنازه پې ملایکو کړې ده، خو چې عباس صاحب کړې ده پې اوله جنازه، دا قول انشاءالله لږ صحیح دی. دا ملګری م وایي چې دغه دی دا چې دا یو سړي راته ویل چې تاسې عید میلاد النبي ما ورته ویل بدعت دی کوئ، هغه راته ویل چې تاسې دا د بخاري ختمونه او د قرآن دا کوئ، نو دا هم بدعت دی. موږ دې سړي ته ویو چې وروره که کله موږ جمع کېدل بخاري ته داسې لازم وګڼل او داسې مو ته چوټیانې وکړې او داسې پکې پیښې وکړې لکه تاسې چې عید میلاد النبي کې کوئ، نو بس بیا موږ بلکل ګناهګار یو دې باندې، موږ هم غلطي کوو، موږ به ځان صفایي نه کوو. او اما دا چې ته وایې چې د ختم د قرآن یو دې ته راجمع شي، نو دا خو د 4 صحابو نه نقل دی، مصنف د ابن ابي شیبه کې دي او دا نور اهل علم شعب الایمان کې امام بیهقي راوړي دي. نو دا بلکل چې یو دیني دغه هغې ته راجمع کېدل او هغې ختم ته بلکل دې کې څه ممانعت نشته، البته التزام به نه کې، التزام شریعت کې نشته. دا ورور محترم وایي ما نیت د 3 کړی د ویتر مونځ مې کو او بیا یې په 2 کې سلام وګرځو، کېناستم رانه هېر شو، زه به څه ترتیب کومه؟ اصل دا دی 3 رکعته ویتر کول د دې غوره طریقه دا ده چې 2 رکعته وکړې او سلام وګرځې. دویمه غوره طریقه دا ده چې 3 واړه په یو دغه باندې وکړې، دا په یو ځل پاڅېږي پې. او یوه مرجوحه طریقه هغه دا هم ده چې ته به پاڅېږې او وړه قاعده به پکې وکړې، خو دا د فقه حنفي کې دي، خو حدیث کې دې نه منع راغلی ده لا توترو بثلاث تشبه المغرب، داسې ویتر مه کوئ چې هغه د ماښام د مونځ په شان وي. نو ته چې پاڅېدلی هم صحیح ده او که
به په کار تعالی دا و چې سلام دې ګرځولی وی په دوو باندې او چې هغه ونه شو نو چې بیا پاڅېدې او به ترتیبین نه وشو او سجده صحوه دې وکړل ان شاء الله مونږ دې صحیح دی محترم وي ما د یو عالم نه اورېدلی دي چې چا سار وزل ویلې او ماښام وزل دا دعا چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم وای د دې څه پیدا ده ډېرې پیدې دي په خلویه پیدا حدیث ته ابو درداء رضی الله عنه کې دي چې دا موقوفا مرفوعا دواړه راغلي دي چې چا دا ویل نو الله رب العالمین به د هغه قصد او کم د څه اراده چې کړي الله سبحانه و تعالی به هغه پوره کړي او الله به حاجات ول پوره کړي دا ورور محترم وای چې یو سړی له د کار نیولې او بل د ته وای چې مال مخکې کار وکړه بل یو 100 روپۍ زیاتې درکما نو د دې وای شرعاً څه حکم دی اصل دا دی چې په د دې په مخکیوالي باندې د بل تن کار ته ضرر رسیږي نو به نه مخکې کې ځکه د بل مسلمان حق به نه ضایع کې او که ضرر نه رسیږي او ته مثلا ډیپټي لګړې را وکې یا د ناوخته پورې کار وکې یا ستاسو د بل څه ټیم دی دونه ټیم دی چې هغې ته دا شی رسولې نو انشاءالله دا د حلالي دي که هیڅ قسم د حراموالي څه شبهه نشته دا ورور محترم وی بعضې خلک دا وایي چې کور کې نوکونه ارتل په دې باندې کور سپیره کېږي دا خبره څنګه ده په اسلام کې سپیروالی دا په نوکونو پسې نه دی سپیره کېږي نه البته کور پې ګنده کېږي او ښه دا ده چې دا د انسان اجزا دي د بدن جز دی نو چې دا داسې یو ځای کې احترامانه غوندې دغه کړی شي دا یو ځای ته وغورځولی شي او هسې دغه نه شي او نور دا دی چې دې کې شریعت کې داسې څه نص نه دی موجود کوې نو انشاءالله موږ به اول پې قول کړی وی عمل به هم پې کړی وی نو بعضې خلک وایي ماښام کې کور مه جارو کوه کور پې سپیره کېږي او بعضې وایي دغه مه کوه د نوکان مه کټ کوه داسې بعضې وایي نورخاته وخت کې سر مه منګزوه کور سپیره کېږي دا ټولې هسې بې بنیاده د بوډیګانو خبرې دي د ځان نه حدیثونه جوړ کړي الله او رسول نه دي ویلي د بوډیګانې کله د ماشومان رهي منئ بیا ورته څه خبرې کوي د ځان نه او دا بعضې صوفیان هم د بوډیګانو په دې منهج باندې ور رواني الله او رسول نه دي ویلي دا محترم وی د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته دا به په یو سلام کې او که دا به په 2 باندې کې تحفة الاحوزی کې عبدالرحمن مبارک پوری صاحب دا مسله تفصیلی ذکر کړی دا خو زه ته لنډه خلاصه وایم که چا په 2 سلام وکړو ان شاء الله دا هم جایز دي او بعض علما وی په یو سلام به د ابو ایوب رضی الله عنه هغه روایت دی چې 4 رکعاته چې په هغې کې منځ کې سلام نه وي د مازدیګر نه مخکې دې ته د اسمان دروازې کولاویږي بعضې علماو دې باندې کلام کړی خو شیخ الباني رحمت الله علیه وایي چې دا روایت حسن دی دا ورور محترم وي په سجده کې د خپې کلاو پرېښودل پکاري او که دا یو ځای کول غواړي دا مسله د علماو منځ کې اختلافي ده بعضې علما دا وایي چې د خپې به سجده کې کلاو پرېږدي یو ځای کې به نه او دلیل په دې باندې حدیث د ابو حمید ساعدي رضی الله عنه دی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مون ذکر کوي او په هغې کې دا دی چې وایي فخذین یې جدا کړي وو نو چې فخذین وایي جدا شو او نو دا عقبین پوندي دا وایي د هغې تابع دي دا هم د ډېرو علماو قول دی نظر دی او دویم قول د محققینو علماو دی چې متأخرینو کې د شیخ ابن عثیمین صاحب الله دې رحم پې وکړي او د شیخ الباني رحمت الله علیهما د دواړو نظر دی چې هغوی دا وایي چې دا خپې به ته یو ځای کې او دلیل هغه حدیث راوړی دی د عایشې رضی الله عنها چې رسول الله علیه وسلم مونځ کو او راسن د په دې کې د خپې د یو بل څه برابرې کړې وي او سجده کې دا ویلې چې اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم لا احصي عليك ثناء انت كما اثنيت به نفسك او دا روایت امام حاکم هم صحیح کړی دی ابن خزیمه هم صحیح کړی دی ابن حبان هم صحیح کړی دی او څه کلونه مخکې ما د صحیح د ابن حبان کتلی و په هغې کې داسې چې ذکر کوي نو هلته یې په باب هم ذکر کړی دی چې دا خپې به د یو بل څه یو ځای کې نو که چا په هر یو باندې عمل وکړه ان شاء الله ګناهګار نه دی خو موږ ته غوره دا ښکاري چې خپې یو ځای کړی شي د عایشې رضی الله عنها د حدیث د وجې نه دا ورور محترم وایي چې د سورت نور آیات کې دي چې د زناکارې ښځې سره نکاح حرامه ده د مؤمنانو
وای د دې څه موضوع ده او دا څه مسله ده د قرآن د آیات نه ګوره د لفظ ته وګورئ کم سړی چې هغه نکاح کوي نو د مشرکې ښځې سبب هم نه کوي او د زناکارې سبب هم نه کوي البته که توبې ویسته مشرک او زناکارې نو بیا د جمهور علماو قول دا دی لکه امام احمد ابن حنبل صاحب هم لیکلی دي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعة الفتاوی 22 جز کې هم لیکلی دي چې بیا دغه شی کولی دا نکاح او څه شي کولی نو چې په صفت د زنا باندې موصوف وي بل ابو داود کې حدیث ته صحابي راغلی چې دلته یو ښځه د عناق نومې ده او زه دې سره نکاح کوم خو دا زناکاره ده نو رسول الله علیه وسلم ته ویل دا مه کوه اوسه او توبې ویسته به صحیح ده او دا چې وحرم ذلک علی المؤمنین بعض علما وایي دا حکم چې دی دا اصحاب صفو پورې خاص دی او وحل لکم ما وراء ذلکم دا وایي د دې د حکم نه وروسته تعمیم دی چا نور جواب هم کړی چې الزانیة زناکاره ښځه لا ینکحها زنا اوسه نه کوي مگر زانی او مشرک او معنی د زنا دونه قبیح عمل دی چې یا زانی کوي او یا مشرک کوي خو امام احمد صاحب او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه دا مسله لیکلې ده چې مسله اختلافي ده چې د نکاح کیږي او کنه خو غوره خبره ده چې کله توبه وباسي په اخلاص الله ته نو زنا او شرک دا وړو کې خبره ده چې کافر توبه وباسي په اخلاص سره کافر هم نکاح سبا کیږي دا ورور محترم یو مولوی صاحب یو مسله کړې چې د انار په دانه کې یو جنتی دانه ده نو دا ټول خوري چې غب کې راشي او دلیل وي د دین نیولې ده چې سورته رحمان کې الله ویلي دي اصل دا کله مولین تقریر کوي ستبه اوس موضوع ختم شي نو به بلولال شروع کی سورته رحمان کې هډیر شعر راغلي غیام راغلي دا ستوري راغلي دي دارنګ سمندر راغلي دي به سره وي درې بوبس کوي ځکه کې دیش دي کې لاندې بل دغه سکجورم راغلی ده نو به د کجورم د حکمي تاسو نه دی ویل پکارو د سی ویل پکار دي چې انار د جنتی میوه ده لکه کجوره چې څنګه جنتی میوه ده نو دا خبره صحیح ده نور دا چې دی کې دا په یو دانه ده او نور بسنقتی دی او جنتی دانه ده دا سه قرآنی مسله څه سوچ کړي غریب ته سوچ ورلیدل استویل چې راشه تیم پیډا کا او دین هغه دین دی چې الله رسول ویلي دا رسول الله هم نه دی ویلي الله هم نه دی ویلي او چې الله رسول نه دی ویلي نو هغه دین نه دی دا ورور وای زمونږ یو مرګره دی هغه حنفي دی او صالح حدیث کیږي وای په دې موضوع کې څه دلایل او تمخې تراغلی پکار دي چې وینه باندې او د سماتیږي او کنه ماتیږي چې کله د بدن نه وینه وزي او مقدس صحیح او نظافتن او د بدن د نشاطت د پاره او داس کې نو د هډیر غوړه دی خو کوي نه وتی او ته دغه کې او داس کې نو ان شاء الله دې باندې او داس نه ماتيږي او دلیل په دې باندې خو وینه وي وګوره کله حیز وینه به ماتيږي د نفاس وینه ماتيږي مخرج من السبيلين ماتيږي دغه وینه یا لاس نه تلی یا سر نه یا بلنه او امام بخاری رحمت الله علیه دې باندې ګڼ دلایل راوړي دي صحابي دانه نوی وست به پاتې دغه وکدا مونږه وک دارنګي صحابي دغه کې ولاړ دی دا جهاد کې او غشي راځي د جهاد کې په مونږ ولاړ دی او غشي راځي او دا په لګي غشي راځي او دا په لګي او دا وینه ته روانه ده وای زه په داسې صورت کې مجمال خوان راکو چې زدا پورا کما نو کماته دلې چیرته په نو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل وکړي چې تاسو د سمات دي او د باندې ګڼ دلایل دي اډمن وروره دا مساله چې ما ویلې ده دا لګا دی ته ولېګا دا ورور چې کم مسجد کې قبري ایاغه کې منځ کې یو کنه دا خبره یاد کړئ ورونو چې په جمعات کې قبرونه جوړول د يهود عمل دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلو لعن الله اليهود والنصارى الله دې په يهود او نصارا باندې لعنت وکي اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد د پیغمبرانو د نیکانو قبرونو باندې جمعتونه جوړ کړیو او د لعنت تخزن علیهم مسجد دام کافرو چې وای جمعات په جوړو نو د اهل علم به دا مسله ذکر کوي چې قبرونه مخ کې جوړ شوي نو بیا به جمعات دغه کولې شي دا
جمعات بدلته نه جوړیږي، او که قبر رستی بیا به قبر لري کولی شي. البته د مشرک قبر که یو ځای کې دی نو هغه لري کولی شي، هغې کې جومات شي جوړولی. حدیث کې دی چې دلته مسجد نبوي جوړېده نو د مشرکانو قبرونه و پنو بشت هغه وکنستی شو او هغه لرې کړی شو. دا ملګری وایي داسې مشهوره ده چې یو کمبله ده او یا بړستن ده او هغه کې یو میلمه شپه وکړي، کور څوک نه استعمالوي، او یا چې په بیټک کې د میلمه نه ترکاري پاتې شي نو کور کې به خلک نه خوري. دا غلطي خبرې دي. د میلمه مومن دی، مسلمان دی، د مسلمان جوټه دا فاکه ده نو بالکل یې شی خوړلی دی، کې شرعاً څه حرج نشته دی او د ممانعت څه دلیل نشته دی. او دا هغه مسلې دي چې کورنۍ چا د ځان نه جوړ کړي دي، الله او رسول نه دی ویلي. دا ملګری وایي اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما. وای دا چې چا اتیا ځلو ویلې او څه ختم د دې وکړه او دا فضیلت یې راوړی دی روایت کې، وای د دې څه حکم دی؟ حکم یې دا دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی او دا یو موضوع عمل دی، یعنی د ځان نه خلکو چا جوړ کړی دی. او درود خو په هغه الفاظو باندې چې هغه د درود الفاظي او د نبی علیه السلام درود ته معلومیږي، دا صحیح ده. خو دا کیفیت دا چې د اتیاو کالو ګناهونه په ماب کیږي او پلانې په کیږي او پلانې، نو دا عبادت دی او مبنا د عبادتو په توقیف د بر شارع نه وي، شارع نه دی ویلي او دا روایت نه دی ثابته. امرګره وای ذکر باندې په جمع باندې کول چې د تراجمه شوی یو هيئت ولا جوړ کې دا څنګه دي، دا بدعت دي او شریعت کې دا ثابت نه دي. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زمانه کې چا کوو جمعات کې راجمع شوی او په هيئت اجتماعي ذکر کو، نو عبد الله ابن مسعود لمن د کانو ډاکا کړه او د جمعات دروازې سره ودرېد او ته ویلي په هذه الاواني لم تقدر. د رسول الله زمانه کې چې کم لوخو کې موږ ډوډۍ دغه څه خوړلې و خو مات شوی نه دي. وهذه الاصواب لم تبلا، او هغه جامې چې د الله د نبی وخت کې موږ مونږ کړي وزړې شوی نه دي. او لقد جئتم ببدعه ظلما، تاسو په تور بدعت راتګ وکړه. او وفقتم اصحاب رسول الله، او د محمد رسول الله د مرګرو نبزان لوی وګڼه او په ګټو باندې اشتل په ما زال حتی اخرجوهم من المسجد، چې د جمعات نه ویستل. نو دا هيئت جوړول چې په جمع تراجمه شي او ذکر وکي او دا شریعت کې نشته دی. بلکې امام محمد رحمه الله په سیر کې لیکلي دي، د سیر صغیر د امام محمد کې او اول جز 90 صفحه کې چې دا کوم د سفیان دا په جمع دا ذکر کوي او دا هيئت ولا جوړي، وې دې مما لا اصل له په شریعه، شریعت کې د دې اړو اصل نشته دی. ځکه یو عمل چې کې د دې به کم او کیف دا د شریعت نه ثابتي. دا ورور محترم وي قرآن کریم کې الله وی علم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. تاسو نه ګورئ چې څنګه الله پیدا کړی دي د واسمانونه طبقه لاندې باندې. نو دا واسمانونه هم څنګه نه نو الله څنګه وی چې علم تروا او تراوی رؤیت ته ویل کیږي. ګران وروره په دې خبره لږ پوهه کا چې د تراو چې قران کې چیرته راځي کنه یراو، دا کله په معنی د علم سره راځي او کله په معنی د سترګو د لیدو سره راځي. ته ګوره قران کې الم تر الی الذی حاج ابراهیم، ته نه ګوره هغه سړی ته چې بابا ابراهیم سره جګړه کوي. نو ابراهیم السلام زمانه او نمرود دغه مونږ یې نو څنګه ته وګورو. نو دلته سیبوی او نور علما معنا کړي علم ينتهي علمک، وته په دې باندې عالم شوی دی. دارنګه قران کریم کې راځي د دې رؤیت بارکه علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم يجعل کیدهم فی تضلیل. یا بل ځکه وی علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. دته رؤیت ویل کیږي رؤیت علمی، او رؤیت علمی کم شي چې په صحیح علم ثابت شي. نو دا د سی یقیني لکه تا چې په سترګو باندې لیدلې. ا دې کې به بحث دی عالم کې دا کم دغه د حمزه دا او رؤیت کم رؤیت دی.
دا موږ سوره بقره کې د آیات کې ویو الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم او دغه مثال د دې دی ظاهری معنی دا چې الم تر معنی الم ينتهي علمك. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن